السلام علیکم ګران شاګردانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. راځو د نن سبق چې دی هغه پیسیو وایس اکټیو وایس په پیسیو وایس کې څنګه بدلوی سو، د اکټیو وایس جملې په پیسیو وایس کې څنګه بدلوی سو، یا په پیسیو وایس کې څنګه جملې جوړوی سو. زه به تاسو ته دلته درې رنې اسانه مثالونه درکړم، اسانه اصول به درکړم. دغه درې اصول په ذهن کې کښېږدئ، بیا د اول ټینس څخه تر اخره پورې به بیا تاسو ته مشکل نه وي. بیا ټولې اکټیو وایس جملې چې دي د اکټیو وایس ټینسونه هغه په پیسیو وایس کې بدلولی شئ. دغه درې اصول چې دي دا د ګرد پیسیو وایس هغه زړه دي. دغه درې اصول زده کړئ. نو اول لپاره دا اصول درته وایم، بیا جملې جوړوو. په جمله کې بیا دا د اصولو عملي استعمال زده کړو چې څنګه. اول به دا درې اصول په یاد کړو. د دې څخه مخکې چې دغه درس شروع کړو، راځو اول لپاره به که څوک نوی وي زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ، ځکه موږ تاسو ته دا رقم سبقان پرله پسې په منظم ډول، دا زموږ واحد چینل دی پر یوټیوب باندې. تاسو وګورئ، پر ټولو یوټیوب باندې وګورئ د چا سبق په انګریزي په پښتو باندې په منظم ډول د کورس په شکل کې نشته. نو دا زموږ واحد چینل دی چې موږ د کلاس په شکل د کورس په شکل باندې سبق ورته وایو پرله پسې. خلک پاش سبق ورته وایي، کله یو ورډز، کله ورډزونه، کله ټینسونه، کله یو ګریمر، کله بې ترتیبه، خو زموږ سبق چې دی هغه پر ترتیب باندې. راځو دا درې اصولو ته. درې اصول به ووایو. اول اصول دا دی there will be no subject in پیسیو وایس. په پیسیو وایس کې فاعل نشته، سبجیکټ نشته. ستاسو به په یاد وي موږ دا په پاټه سویچ کې وویله، سبجیکټ کارکوونکي ته وایي. په اکټیو وایس کې چې ولو هلته به سبجیکټ ولو، خو په پیسیو وایس کې بیا سبجیکټ نشته. دا یو اصول دی، هلته به بیا موږ په جملو کې هم تاسو ته ووایو. always third form of the word is used in پیسیو وایس. همیشه دریم فارم استعمالیږي. په نورو ټینسو کې په باز کې به اول، په باز کې به دویم، باز کې به دریم، باز کې به انجیو، په باز کې په ساده کې به یو رقم، په سوالی کې به بل رقم. خو دا زده کړئ، بس دلته دا ټینشن نشته. په ټولو پیسیو وایس ټینسو کې دریم فارم استعمالیږي. بل دریم اصول دا دی there will be object plus verb structure in passive voice. It means object will come at the beginning of the sentence in passive voice. object plus verb structure به وي. په اکټیو وایس کې چې ولو اوله واره به ورب بیا به object، خو دلته اوله واره object دی بیا ورب دی. په دې خبره باندې ښه سر خلاص کړئ چې دا څنګه فارمولا ده، څنګه په اکټیو وایس کې به اوله واره چې موږ به جمله جوړول، اوله واره به ورب رالی، بیا به object رالی. خو په دې کې چې بیا دا رقم دی خبره الټه ده، برعکس ده. اوله واره به object راځي، بیا به ورب راځي. دا ستاسو په ذهن کې. لکه هلته به ولو په اکټیو وایس کې I go to school، وینې دلته go ورب دی اول، بیا object دی school راځي. مګر په پیسیو وایس کې به خبره دا رقم نه وي، هلته به بل رقم وي. موږ تاسو ته اوس په جملو کې د دې مثالونه درښیو، جمله درته وایو. هلته د اکټیو وایس جمله و پیسیو تاړو، هلته به ډېر ښه سر په خلاص یې. راځو اوس هغه اکټیو وایس جمله په پیسیو وایس کې اړوو چې دغه اصول کې عملي کړو. اوس په دلته تاسو ته دا په عملي توګه باندې در وښیي چې څنګه هغه درې اصول دلته عملي کېږي. I write the letter، زه خط لیکم. دا اکټیو وایس دی، اکټیو وایس جملې دي، فعل معروفه. او د لیټر از ریټن، خط لیکل کېږي. دا دواړه د انډیفینټ ټینس دي، خو یو په اکټیو وایس کې دی، بل په پیسیو وایس کې دی. اوس دلته څه د دې څه فرق دی؟ موږ هلته ویلي ولې چې په پیسیو وایس کې به سبجیکټ نه وي. اوس په اوله جمله کې سبجیکټ شته، I write the letter، زه خط لیکم. په دې کې I سبجیکټ دی. په دا دویمه کې چې دی the letter is written، خط لیکل کېږي. په دې کې کارکوونکی نه دی معلوم، سبجیکټ نشته. بل موږ دا خبره کوو چې په دې کې ترډ فارم استعمالیږي. اوس I write the letter په دې کې اول فارم دی، the letter is written دا پیسیو وایس دی، په دې کې ترډ فارم. موږ بل په ټولو کې ترډ فارم استعمالیږي. او بل دا دی په اکټیو وایس کې اول واره ورب راځي، بیا object راځي. لکه write the letter، I write the letter اول ورب دی، بیا object دی the letter. خو پیسیو وایس کې اول واره object دی، the letter چې دی په دویم کې the letter is written، letter چې دی object دی، بیا written دا ورب پسې راغلی دی.
لږ تفصیل نور درکوو. بس تاسو صرف ویډیو سره لایک کړئ او په کمنټ کې خپل اظهار وکړئ چې تاسو څه غوښتنه لرئ. تاسو کومه پوښتنه لرئ هغه په کمنټ کې ولیکئ. نو دا درې اصول دي په دې کې. د لیټر از ریټن، دلته ترتیب دا دی، اول اوبجکټ راځي، دا لیټر، بیا ورب راځي. ریټن دا ورب دی. که څوک دا رقم د جملې بدلوي چې د لیټر از ریټن بای می په ما باندې لیکل کېږي، بای هیم په ده باندې لیکل کېږي، دا رقم هم سی دی. کله کله د بای ضرورت وي، کله نه وي. که د بای ضرورت ولیکئ که نه یې ولیکئ. اوس به څه جملې موږ درته کښې دو هغه تاسو په کمنټ کې ولیکئ، پیسي وایس کې واړوئ. هی ریډز د بک، دا جمله په پیسو کې ولیکئ، په کمنټ کې ولیکئ. یو رایټ ا لیټر، دا هم په پیسو کې ولیکئ. مننه، دا و زموږ د نن سبق. تر بل سبقه ښې چارې. الله حافظ.